رښتینی خدمتګار دی. حاجي سیدولي ورور مو بس روان په دغه لار دی. رښتینی خدمتګار دی. رښتیا ډېر قدردان دی، په هر چا باندې ګران دی. ملاتړ وکړو په کلکه زموږ دغه بیان دی. په نوم غیرت مین دی، خپل ولس ته وفادار دی. رښتینی خدمتګار دی. ځوان د ځوانانو له منځه د ځوانانو انتخاب د پکتیا ولایت څخه ولسي جرګې ته خپلواک نومان ښاغلی سیدولي څمکنی ټکنیزه شمېره 50 رښتیزه نښه چې مو زخمونه لږ ټکو کې داسې څو غواړو مونږ هر وخت د مظلومانو په خدمت کې وي ملګرو. پاک نفسه خوږ انسان ده، مثال د سرو زرو. د چا نه ځان لوړ نه ګڼي، د هر یو سړي یار دی. رښتینی خدمتګار دی. لغر بل سنگر دریم لټان که کوز کړي چې مو را ټول په یو شکور خاورې دې وخورم نه د خپلو ولسونو غوښې خاورې دې وخورم نه د خپلو ولسونو غوښې طبیب په جوړ شم چې درمل کړم ملاتړې د زخمونو غوښې د پکتیا ولایت څخه ولسي جرګې ته خپلواک نومان ښاغلی حاجي صاحب سیدولي څمکنی. اسلام، عدالت، پوهنه او ملي یووالی زموږ شعار ده. حاجي صاحب سیدولي څمکني ته رایه ستاسو روښانه راتلونکي او روښانه سپرلي ته رایه. ځوان د ځوانانو له منځه د ځوانانو انتخاب چې مې د ورور سره بیا ورور وي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ د سمون په لاره یون کوو روان د سمون په لاره یون کوو روان یو د سولې یو تړون کوو روان یو له تور تمه به په سپینه رڼا ګډ شو مزل د سباوون کوو روان یو لوی ارمان زموږ د زړونو ازادي ده ځکه ستورو کې لټون کوو روان یو تور او سپین به دواړه سره یو تور او سپین به دواړه سره یو کړو ټول په یو اواز لټون کوو روان یو پکتیا ولایت څخه ولسي جرګې ته خپلواک نومان حاجي صاحب څمکنی ټکنیزه نښه بیرغ ټکنیزه شمېره 58 ځوان د ځوانانو له منځه د ځوانانو انتخاب حاجي صاحب سیدولي څمکنی. راځئ چې رایه ورکړو، د غریب ولس همخوار دی. رښتینی خدمتګار دی. چې مو زخمونه لږ ټکو کې داسې څو غواړو مونږ هر وخت د مظلومانو په خدمت کې وي ملګرو. پاک نفسه خوږ انسان ده، مثال د سرو زرو. د چا نه ځان لوړ نه ګڼي، د هر یو سړي یار دی. په پکتیا ولایت څخه ولسي جرګې ته خپلواک اسلام، عدالت، پوهنه او ملي یووالی زموږ شعار ده. حاجي صاحب سیدولي څمکني ته رایه ستاسو روښانه راتلونکي او روښانه سپرلي ته رایه. وایي خاورې دې وخورم نه د خپلو ولسونو غوښې خاورې دې وخورم نه د خپلو ولسونو غوښې طبیب به جوړ شم چې درمل کړم د زخمونو غوښې. ځوان د ځوانانو له منځه د ځوانانو انتخاب حاجي صاحب سیدولي څمکنی.